د ننګرهار غنخیل ولسوالۍ شیرګډ سیمه کې د الفت په نوم غږیز رسنۍ خپل فعالیت پیل کړ. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس الحافظ نور محمد حنیف د الفت راډیو په پرانسته د خوښۍ ترڅنګ وویل رسنۍ د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري او که دا پل روغ وي ملت او دولت به دواړه پیاوړي وي. دغه رادیوګانې چې موږ سره کومې مخکې دي یا نورې جوړیږي دا زموږ قوه ده چې په دې باندې د امیرالمؤمنین فرامین د امیرالمؤمنین ترڅنګ د امر بالمعروف فرامین د دغه رادیوګانو له لوري موږ خلکو ملت ته رسوو. نو د دغه د امنیت په ډاډ باندې دا خبره ورته کوم څومره رسنیو ملګري چې دي په ختیځ کې کار کوي الحمدلله موږ امنیتي ملګرو سره خبره کړې ده دوی که هر چیرته ځي په هر وخت کې ځي تاسو دوی ملاتړي وکړئ او د اطلاعاتو ته لاسرسي په اړه باندې موږ همیشه لپاره د دوی همکاري پاتې شوي یو. د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس او د ملي راډیو ټلویزیون امیر له رسنوالو غوښتنه وکړه چې په حقیقت ولاړ نشرات ولس ته وړاندې او په ولس کې مینه او الفت پیدا کړي. په حقیقت ولاړ خبرونه به یو بیا به زموږ ستاسې رسنۍ بیا به زموږ ستاسې خبریالي بیا به زموږ ستاسې هغه ټول هر څه حقیقت دي. موږ ته غوښتنه کوو چې زموږ د ملتونو او زموږ د ولسونو هغه څه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي هغه څه چې هغه زموږ او ستاسو د عنعناتو سره په ټکر کې نه وي د دغه رسنیو نه زموږ غوښتنه ده چې هغه څه راتره نشر کړي. خبریال شاه محمود شینواري غونډې ته په خبرو کې وویل همدا رسنۍ دي چې ټولنه پرې اصلاح جوړیږي او نظام پرې پیاوړی کیږي. همدغه میډیا ده چې د ټولنې د ټولنه ورباندې را جوړیږي همدغه میډیا ده چې هغې باندې نظام په پښو ودرېږي. دا زما غوښتنه د خبریالانو څخه هم دغه ده چې راځئ د رسنیو د بدنامۍ مخه موږ باید ونیسو. هغه هر څوک د رسنیو څخه غلطه استفاده کوي رسنیو څخه یا د مایک څخه غلطه استفاده کوي دې په وړاندې باید موږ شریکه غږ پورته کړو. د الفت راډیو مسؤلین ولس او دولت ته ډاډ ورکوي چې نشرات به د افغاني ټولنې له کلتور او دود سره برابر وي. نو موږ ټول افغان ولس ته دا ډاډ ورکوو او خصوصا اسلامي امارت مسؤلینو ته چې زموږ څومره نشرات چې دي دا به د اسلامي او ملي ګټو او ارزښتونو سره په سمون کې وي. انشاءالله موږ به هیڅ داسې نشرات ونه کړو چې هغه زموږ ملي او اسلامي ارزښتونو سره په خلاف کې وي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار کې 14 غږیزو رسنیو فعالیت درلود چې الفت راډیو سره د غږیزو رسنیو لړۍ 15 پورته شوه.